د قطر بین الافغاني غونډه د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. سلام او وخت مو په خیر. د ویډیو د شریکېدو وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. تېره شپه ناوخته د قطر له بین الافغاني غونډې یو پریکړه لیک خپور شو. په هغه کې د طالبانو او افغان ګډون کوونکو ترمنځ پر ځینو مواردو تفاهم شوی دی. دواړو لورو ټینګار کړی دی چې بهرني ځواکونه به له افغانستان څخه وځي، تاوتریخوالی به کمیږي او د سولې لپاره به لا ډېرې هڅې کېږي. په دغه پرېکړه لیک کې همداراز د اسلامي نظام پر جوړولو، د امن فضل تاسیسولو، پر ساتلو، د مکتبونو، مدرسو، کلینیکونو او نورو اړوند ادارو حریم ته پر درناوي هم ټینګار شوی دی. دواړو لورو ویلي دي چې بین الافغاني مذاکرات د افغان 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لاره، نو پکار ده چې د سولې روانې خبرې ادامه پیدا کړي. دوی له ملګرو ملتونو، امنیتي شورا، د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د افغانستان فرهنګ او کلتور ته درناوی وکړي او دغه پرېکړه لیک مراد عملي کړي. والسلام.